بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، خدای دې وکړي ښه اوسئ، صحتمند اوسئ. موږ دلته د دوهم ځل لپاره راځو. یو ځل وړاندې راغلي وو د کاکا خواته. کاکا موږ ته چا معرفي کړی وو چې د دې مشکلات ډېر دي، خو هغه وخت کې ناوخته او مفصلې خبرې هم سره ونه شوې کولی. کاکا جوړ یې؟ صحت دې ښه دی؟ خدای دې خوشحاله لره کاکا. کاکا غواړو تا نه د مشکلات واورو. مشکلات خو چې غالبي ډېر زیات دی. ما مخکې زه تاسو ویلو چې زیان نه دي په چې خپله خودکشي ته هم اراده را کړې وه، په چې مشکلات بیخي ډېر شوی دی. کار نشته، روزګار نشته. په دې هغه زرن چلو دکاندار هم کله یو کله نه وي، نو علاقه ولو دره کې غوړي دره کې هېڅ شی په دغه حالات کې روان یو. پوه شولې؟ کاکا د بل چا زرن چلی روزانه څو روپۍ؟ داسې کال 300 شي، کال 400 شي، کله 200 شي، هغه کله نه وي. په دې افسو کې نه وي. او دغه کور هم د بل چا دی؟ د دې کور کې دا بل چېرې پروت و، بیا خلکو دغلته کومه قضیه شوې وه په دې کور کې، دا چې کور تش شو نو مجبوراً کاکا یې راوست دلته یې واچوه چې دلته واوسېږي تر څو دا کور ډک اوسي. نو زامن د مشران شته کاکا؟ هغه مشر زوی مې د 14 کاله عمر لري. هغه څه شی کوي؟ هغه سره خیاط سره شاګرد دی. خیاط سره شاګرد دی. د ژوند کوم مشکلات په تا تېرېږي کاکا؟ لا ژوند مشکلات ټول څه مشکلات دي، په هېڅ شي ملاقات موږ خو ځان ته ولرو. اوس هېڅ شی هم نه لرو. اوس په کوټې ټوله دا پلاستیکونه ټګولي دي کوټو لپاره، دا د شیشې درک نه لري، دا بل چا راته اخېستې بیچارګان. نو پاشمان داسې نشته، هېڅ شی هم نشته. پر هغه ورځ چې د ځان وژنې تکل وکړ څه شی در باندې تېر شوي وو؟ دلته آرام کور کې 2000 آرام وړه نه وو، هېڅ شی هم نه وو. مالخه اوس کور ته راشي خو هېڅ شی غواړي نه، په څه شی 2 لار کې ودرېدم، ما ځان داسې یې خطا کړه. بیا مې خدای دنیا بیمانه دی، بیا مې شیطان ولا حوضه کړه، بیا رالم دلته. بل ځای بیا ودرېدم، بیا هم داسې شو راباندې وشو، بیا مې شیطان ولا حوضه کړه. بس داسې رالم کور ته. دا د ورونه خیر و په دغه کومک مونږ سره وکړله، څو شپې ښه خوشحالي تېره شوه. هغه دی کاکا، دغه هر وخت د ترافیک د پازابۍ او پولیس د پازابۍ فکر کوم کومه بل دفعه هم خفه کړی وي؟ او دا ډمټې سره ټکر هم کړی وو، یعنې 1000 روپۍ تاوان راباندې راغلی وو. هغه کالي مې ورته وویل دا کمیس والته په 10 روپۍ کې مونږ کمه تاسو درکړو. هغه بیچاره بس بیا مې زه کاکا ښه چې دومره مسکین یم مې راکوه. یعنې هدف دا چې د بېوسۍ انتها وي چې یو څوک حادثه ترېنه وشي، ترافیکیت یې نه تاوان غواړي، دې سره چې نه وي تا ورته وایي چې دا زما کمیس واخله خو پیسې نه دغه لاټه خو نور پرېږده لاړ شم چې نشته. تا چې ویې کتل بس ما سره 900 روپۍ جیب کې وه. هغه وایي زه کاکا وایي زه بخښلی مې. کومه ورځ در باندې ډېره سخته تېره شوې وه په دې ژوند کې کاکا؟ یاره به همدغه ورځ چې دا څنګه یم ځان خطا کړو، دغه ورځ ډېر سخته راباندې تېر شوی. یو څه مرسته ده، دا ورته زما ملګری وشماري. 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10,000 11,000 11,110. دغه پیسې چې د چام دي کاکا، دا یې تا ته رالیږلي او دعا ورته کوه. الله باندې په هغه دنیا کې هم په دې دنیا کې سره ولاړ بچو ته یې دعا کوه، فامیل ته یې دعا کوه. ټول انشاءالله په مانځه کې به دعا ورته وکړو. نو په دې دغه کوم مشکلات چې دي هغه کولی شي حل کړو. انشاءالله خیر. سلام. خوشحاله اوسه.